Assalamu alaikum ګرانو محترمو کتونکو نن ورځ به د دویچ لرنن او پښتو د درسونو په جریان کې د اورېدلو تمرین په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو hören اورېدلو ته ویل کېږي. د اورېدلو د تمرین دوه برخې نورې هم تېرې شوې دي چې هغه Teil 1 und Teil 2 یعنې اوله او دویمه برخه وله. نو کوم چېرته تېر دوه درسونه نه وي لیدلي د هغوی لینک به زه په ډسکرپشن باکس کې درسره شریک کړم. کولی شئ چې هغه تېر دوه درسونه هم وګورئ. همدا د اورېدلو د تمرین برخې درسونه هم ډېر مهم دي. که چېرته غواړئ چې د اورېدلو پراکټیس وکوئ یا هم هغه په جرمني ژبه کې د اورېدلو تمرین په صحیح ډول سره اجرا کړئ، نو همدا درس صحیح تعقیب کړئ، د سره ولیکئ، سوالونه نوټ کړئ. که څه هم تاسو ته زه وروسته ځوابونه وایم، خو دا به ښه وي چې هماغه څه چې اورئ تاسو یې ولیکئ، بیا یې وروسته له صحیح ځوابونو سره مقایسه کړئ. نو راځئ د نن ورځې درس به وي Lektion 46 یعنې 46م درس. په دې درس کې به د اورېدلو تمرین زده کړو. راځئ شروع کوو. دلته به Aussprache یعنې د هغوی تلفظ واورو. دلته دوه ګروپونه لرو. دلته تاسو ته وایي چې was hören Sie، تاسو څه اورئ. kreuzen Sie an، هغه چې پاک کړئ یا یې په نښه کړئ. دلته موږ دوه ګروپونه لرو. په لومړي ګروپ کې مثلا Straße یعنې ګروپ 1 کې Straße یعنې دلته اغ څه تلفظ کېږي wie اغ یعنې اغ لکه اغ داسې تلفظ کېږي. او په دویم ګروپ کې په دې کې Silvester کې بیا اغ څه تلفظ کېږي wie a یعنې اغ لکه a داسې تلفظ کېږي. نو دلته به تاسو د دې لغاتونو تلفظ واورئ. نو هغه د هر ګروپ چې مربوط وي هغه به په نښه کړئ. زه بیا وروسته تاسو ته ځوابونه هم وایم. نو که چېرته هماغه تلفظ یې اغ ویل کېدو همدا ګروپ به په نښه کړئ. که چېرته اغ نه ویل کېدو دویم ګروپ به په نښه کړئ. نو راځئ واورو. Training Aussprache Übung 1 Straße Silvester Freund Reise Erlebnis Besucher Ring Bier Restaurant د هغوی تلفظ یا Aussprache تاسو واورېدل. اوس به یې ځوابونه درته ووایم. تاسو کولی شئ چې دویم ځل یې هم واورئ یعنې noch einmal یې پلی کړئ واورئ. ځوابونه یې همدا دي یعنې کوم چې د دې ګروپ مربوط دي په دې نښه سره او دا دویم ګروپ ده. اوس به یې معنا درته ووایم. Straße یعنې کوڅې یا سټریټ ته ویل کېږي. Straße یعنې اغ ویل کېږي. Silvester همدا د نوي کال د شروع کېدلو هماغه موسم یا وختونو ته ویل کېږي. دا Silvester ویل کېږي یعنې دویم ګروپ مربوط ته. Freund یعنې اغ ویل کېږي د لومړي ګروپ مربوط ته. Reise اغ ویل کېږي لومړی ګروپ. همدارنګه Erlebnis یا Erlebnis دا هم د دې ګروپ مربوط ته. Besucher Erlebnis تجربې ته یا experience ته ویل کېږي. Reise سفر ته ویل کېږي. او Besucher هماغه لیدونکی ملاقات کوونکی دا هم د کوم مربوط ته د دویم ګروپ مربوط ته. Besucher Ring دا ګوتمۍ یا رنګ ته ویل کېږي د اولني ګروپ مربوط ته. Bier یعنې بیر د همدې ګروپ مربوط دی. په ځواب کې تاسو وینئ. او Restaurant یعنې رستورانت همدا هم د دې ګروپ مربوط ده. دا یې ځوابونه دي. امید لرم چې تاسو هم صحیح په نښه کړي وي. اوس راځو دویمې برخې ته. دلته به هم Aussprache یعنې د هغوی تلفظ واورو. Hören Sie und sprechen Sie dann یعنې واورئ او وروسته پرې خبرې وکوئ. دا څه دي؟ Das Deutsche Jahr دلته هماغه په جرمني کې د کال موسمونه دي. همدلته به تاسو هر موسم واورئ او د هر موسم کومې میاشتې مربوط وي هغه هم لیکل شوي دي. د تاسو یې تلفظ واورئ.
راځي شروع کوو. Das deutsche Jahr. Frühling. März, April, Mai, Rock am Ring. Sommer. Juni, Juli, August, Geburtstagsparty. Herbst. September, Bier in München, Oktober, November. Winter. Dezember, Neujahr, Januar, Februar, Karneval. دا څلور د کال موسمونه ول چې فرویلینګ پسرلي ته ویل کېږي، زومر یعنې دوبی، هربست منی او وینټر ژمی. د ژمي چې هغه درې میاشتې مربوط یم هغه یې تاسو ته وویل، او د هغوی موسم کوم فیسټیوال چې وي هغه یې تاسو ته وویل. راځئ یو ځل یې بیا واورو څو تاسو یې ښه پوه شئ. Deutsche Jahr. Frühling. März, April, Mai, Rock am Ring. Sommer. Juni, Juli, August, Geburtstagsparty. Herbst. September, Bier in München, Oktober, November. Winter. Dezember, Neujahr, Januar, Februar, Karneval. هغه د کال موسمونه ول درې میاشتې او د هغوی مربوط فیسټیوال یې تاسو ته وویل. اوس پسې لرو دلته Jahreszahlen und Monate، یعنې هغه د کال شمیر. دلته د کال هغه شمیر ده چې کوم کال ده او میاشتې دي. کال او میاشتې دي. Welche Jahreszahlen hören Sie، یعنې د کال کومه شمیره هغه نمبر اورئ. دلته دا مثلا 2012 یا 1580 1480 هغه د کال شمیره اورئ. Kreuzen Sie an د هغوی نه یوه په نښه کړئ. Wie heißt das Lösungswort، هغه یې ځواب یې یعنې د هغوی نوم یې څه ده، هغه جواب یې څه ده. دلته هغه بل جواب کې به یې هغه لونګسفورټ یعنې هغه موسم ورته ولیکئ. نو راځئ وایو دلته به تاسو د کال هغه شمیره په نښه کړئ چې کوم کال ښیي، او بل به یې د هغوی موسم ځواب ورته ولیکئ. A. 1789. B. 2170. C. 1918. D. 1576. E. 2001. F. 313. دلته تاسو هغه کلونه واورېدل، د کلونو شمیر یا هغه د کال چې هر یو یې تاسو ته وویل هغه به تاسو نوټ کړي وي، لیکلي به مې وي. نو کولی شئ تاسو یې دویم ځل هم واورئ. زه به یې ځوابونه درته ووایم او د هغوی دغه د کال موسم ځواب. همدا یې ځوابونه دي. په اوله برخه کې دا 1290 بیا 2000 یا 200 913 1580 او 2001 او 314. هغه Lösungswort هغه Herbst ده. Herbst یعنې هغه منی، هماغه دلته تاسو ته لیکل شوی ده. نو همدا یې ځوابونه ول. راځو اوس بلې برخې ته. دلته Aussprache یعنې تلفظ ده. دلته تاسو ته وایي چې Wie heißt die Jahrzahl، یعنې د کال شمیره کومه ده. Lesen Sie laut یعنې په زوره یې ووایاست. Hören und vergleichen Sie dann، بیا یې وروسته واورئ یا یې مقایسه کړئ. دلته هغه د کال شمیره ده، وایورئ یا بیا یې وروسته مقایسه کړئ. راځئ وایورو دا هم. 2054. B. 1255. C. 1966. D. 1832. E. 2001.
دا تلفظ تاسې واورېدو، یعنې دلته درته وایي چې 2044 1255 1966 1832 او آخري هم 2001 یا 2001 یعنې 2001. همدا یې تلفظ تاسو واورېدو چې څنګه پیل کېږي کال. نو یو ځل ما هم درته وویل. راځو اوس بلې برخې ته لاړ شو. دلته هم تلفظ ده hören Sie und sprechen Sie nach. وایورئ او وروسته پرې خبرې وکوئ. Nein. Beschreiben. Polizei. Beide. Vorbei. Ankreuzen. Deutsch. Freund. Neun. Euro. Auto. Auch. Frau. Geradeaus. Auf. نو تاسو یې تلفظ واورېدو. معنا یې ده nein یعنې نه، beschreiben یعنې تشریح کول، polizei یعنې پولیس، beide دواړه، vorbei یعنې over یا تیر شوی، ankreuzen یعنې چې لیپای کړئ په نښه یې کړئ، Deutsch یعنې جرمني ژبه، Freund یعنې ملګری، 9 یعنې 9 عدد، Euro یعنې ایرو، Auto یعنی موټر، auch یعنی همدارنګه، Frau یعنی ښځه، geradeaus یعنی سمدلاسه، سمدغاړه یعنی مستقیما، auf یعنی په. همدا یې معنا وله. کولی شئ چې تاسو یې دویم ځل هم واورئ. راځئ ورپسې بلې برخې ته. دې برخې تاسو ته وایي چې hören Sie dann und vergleichen Sie، یعنې تاسو یې واورئ او بیا یې مقایسه کړئ. نو راځئ وایو. بیا وروسته ځواب هم درته وایم، تاسو یې حتما درسره ولیکئ هماغه ځوابونه. Seid ihr verheiratet? Nein, nur Arbeitskollegen. B. Zur Polizei? Zuerst geradeaus und dann am Hotel vorbei. C. Was kostet das Auto? €19.000. D. Wie heißt das auf Deutsch? Tut mir leid, das weiß ich auch nicht. نو همدا تاسو واورېدو. یوه اشاره درکوم چې هماغه تیر لغاتونو برخه چې تاسو واورېدله او ما یې معنا هم درته وویل، هماغه دلته کې کارول شوي دي. یوازې یې خانهخالي جوړې کړي دي. همدا لغاتونه چې nein، beschreiben und Polizei beide vorbei، auf یعنې په، او همدا لغاتونه auto همدا بیرته په دې خانهخالیو کې کارول شوي دي. ډېر ساده دي، ډېر اسانه دي. همدا یې ځواب ده. همدا یې څلور سره ځوابونه دي. د ډي پورې
tut mir leid, yani das heißt ich auch nicht. نو همدای ځوابونه دي که چې تاسو صحیح کړي وي نو ډېره ښه ده. راځئ اوس بلې برخې ته لاړ شو. دلته وایي په لومړۍ برخه کې دلته دوه برخې لري. په همدې برخه کې ځینې سیمې دي، هماغه ځایونه دي، هماغه تاسو ته وایي، او دلته یو کوچنی نوټ درکړی ده، او دویمه برخه کې دلته یوه نقشه درکړې ده. نو تاسو به هغه ځای یا سیمه د هماغه د کوڅې یا روډ په نامه سره همالته لاړ شئ، هماغه به په نښه کړئ، هلته به یې پیدا کړئ. دا د تاسو تشریح کوي، دا نقشه ده د یو ښار یا یوې سیمې یو ښارګوټي، او دلته هماغه برخې چې دلته موقعیت لري، مثلا غیسټروغانټ ده، بانهوف ده، کینو ده، شویمباد، پوسټ او بانک ده، یا هر څه چې دي، هوټل ده، تیاتر ده. دې برخه کې تاسو ته دلته ویلي دي هماغه سیمې دلته موقعیت لري په دې نقشه کې. نو په لومړۍ برخه کې تاسو ته وایي چې ویلشه اوټه کومه سیمه یا ځای einrichtungen یا د هماغه ډایرکشن یا هماغه طرف in der Stadt hören Sie په دې ښار کې کومه سیمه یا کوم طرف تاسو اورئ، markieren Sie هماغه په نښه کړئ. دلته په دې برخه کې تاسو د ښار کومه سیمه اورئ یا کوم ډایرکشن یا کومه طرف اورئ. په دویمه برخه کې درته وایي چې رولاند یا غولاند möchte Simons besuchen، یعنې رونالد غواړي چې زیمون وویني. Er steht am Bahnhof، هغه رونالد په بانهوف کې یا په سټیشن کې موقعیت ولاړ ده. Er steht am Bahnhof، یعنې دی په سټیشن کې ولاړ ده. und fragt nach dem Weg، او د لارې پوښتنه کوي. hören Sie noch einmal، یعنې تاسې دویم ځل واورئ. und zeichnen Sie den Weg in den Stadtplan، او هغه وکاږئ، په نښه یې کړئ، او بیا یې په نښه کړئ هماغه لاره د همدې د ښار په نقشه کې. wo ist die Albach-Straße، یعنې د الباخ کوڅه یا سټریټ چیرته ده. همدا یې معنا وله، دا یې تشریح وله. په دې برخه کې به تاسو هماغه سیمه او هغه طرف په نښه کړئ چې د کوم په باره کې خبرې کوي، او په دې د ښار په نقشه کې به تاسو د هغه د لاره وښیاست چې کوم طرف ده، هغه ریښتون به وښیاست د همدې د ښار په نقشه کې چې هماغه نفر هلته ولاړ ده د ښار په سټیشن کې او د لارې پوښتنه کوي. دا به تاسو دوه ځله واورئ، بیا به یې ځواب هم درسره ولیکئ، زه بیا وروسته هم ځواب درته وایم. دلته یو نوټ هم درکړی ده. Sie finden das Hören schwer، آیا تاسو همدغه اورېدل سخت درته تمام شول، یعنې سخته دي. achten Sie beim Hören auf die wichtigen Wörter، یعنې د اورېدلو په برخه کې کله چې تاسو اورئ هماغه مهم لغاتونه ولیکئ. هر څه مه لیکئ چې تاسو هر څه اورئ، یوازې هماغه مهم لغاتونه ولیکئ. wichtigen Wörter، wichtige Wörter in Wegbeschreibung sind، هماغه مهم لغاتونه هغه د لارې په تشریح کې دي. کوم دي؟ Einrichtungen in der Stadt، هماغه ډایرکشن یا طرف په ښار کې هماغه مهم ده چې هغه بانهوف ده، یعنې هماغه سټیشن، کینو سینما، او دومه او هغه ګنبده ده. او Richtungsangabe، هماغه د طرف یا د لوري یا د ډایرکشن هماغه طرفونه څه دي؟ همدا درې طرفه دي. rechts یعنې ښی طرف، links چپ طرف، او geradeaus یعنې مستقیم، یعنې چپ طرف، ښی طرف او مستقیم. دا طرفونه دي، نور طرفونه وجود نه لري، یا به چپ طرف ته وي یا ښي طرف ته، یا مستقیم یعنې geradeaus مستقیم. او یا هم د هغه سټارټ برخې دي چې هغه بانهوف سټیشن، کینو ده او دوم ګنبده ده. راځئ وایورو. Übung 1 und 2. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Ja, klar. Ich suche die Albachstraße. Kennen Sie die? Ja, die ist ganz in der Nähe. Sie kommen aus dem Bahnhof und gehen nach rechts. Vor dem Bahnhof nach rechts.
Ja, und dann gehen Sie immer geradeaus, bis Sie zum Dom kommen. Okay, bis zum Dom. Ja, genau. Und nach dem Dom biegen Sie links ab. Dann gehen Sie weiter geradeaus und beim Albach kommen Sie zu einer Brücke. Wo? Beim Albach. Sie gehen über die Brücke. Über die Brücke? Richtig. Und, ach, genau. Und an der nächsten Ampel gehen Sie dann nach links. Das ist dann schon die Albachstraße. Sehr nett. Vielen Dank. Kein Problem. تاسو واورېدو هغه نفر د الباخشټراسه پوښتنه کوي او دلته یې درې برخې دي یا درې ځایونه کې ذکر شوي دي سیبانهوف و کینو او جوم ده او یو هغه پل هم ول دلته تاسو د نقشې ته وګورئ دلته یې دوه برخې بیا بله او دویمه برخه په نقشه کې دلته ګوره تاسو ته لیکلي دي سیبانهوفشټراسه دا د هماغه سټیشن کوڅه ده تاسو امید لرم چې تاسو به هغه برخه پیدا کړې وي همدا یې ځواب ده همدلته ډروم بروکه یعنی پل او امپل یعنی هغه د ترافیکي څراغ یا اشاره ذکر شوي ول همدلته دا د بانهوفشټراسه بله دلته هم تاسو ته ښودل شوي دي چې دا د بانهوفشټراسه ده په ځواب کې هم دا د بانهوفشټراسه وله همدلته دا پل ول دا ډروم ده دا پل ده دا بروکه یعنی پل ته ویل کیږي همدا ترافیکي اشاره ده یعنی د بانهوف نمبر دلته راشي مستقیم یا لینکس هم لینکس چپ طرف دلته بروکه راځي دا سیند ده سیند وینئ دلته پل ده د پل نه به تیر سي نو بیا کله امپل یعنی ترافیکي اشاره راځي دلته الباخشټراسه ده دلته لیکل شوي دي الباخشټراسه بیا راځو اوشپاخه یعنی تلفظ برخې ته نو دلته به تاسو تلفظ واورئ د همدې لغاتونو او د هغوی جمع به تاسو ولیکئ یعنی هغوی څنګه موږ جمع کولی شو جمع یې څنګه ویلی شو مثلا دلته تاسو ته وایي ډس هاوس یعنی کور یو کور ته ویل کیږي نو د کور جمع به څه وي لکه کورونه موږ وایو نو د هغوی جمع به څه وي ارټیکل بدلیږي نه بدلیږي ارټیکلونه خو ټول تاسو ته لیکلي دي او څنګه یې موږ کولی شو چې هغه د پلوغال فورم یا د جمع شکل یې وښیو د جمع په شکل سره که چیرته ارټیکل ډیه وي یا ډس وي یا ډي وي د هغو ټولو ارټیکل په جمع حالت کې د ډي په شکل سره راځي ډي ارټیکل یعنی د جمع شکل ده د جمع فورم ده خو څنګه موږ کولی شو چې هغه د پلوغال فورم کې وښیو نو راځئ وایورو تاسو یې حتما درسره ولیکئ یا د لیکلو بغیر یې تاسو نشئ زده کولی بیا زه ځوابونه هم درته وایم Mein Traumhaus. Viele Räume. 2 Bäder und Aufzug. Im Garten Bäume. Alles ganz neu. همدغه د ډریم کور یې و یا هماغسې کوم یو کور یې په تصور کې لرو د هغه کور په اړه باندې خبرې وکولې هغه د جمع فورم یا د جمع شکل یا د پلوغال فورم یې تاسو ته دلته ووایو نو شاید تاسو ځینې لیکلي وي یو ځل به یې بیا واورو بیا به یې زه درته ځوابونه ووایم Viele Räume. 2 Bäder und Aufzug. Im Garten Bäume. Alles ganz neu. تاسو دویم ځل هم واورېدو همدا یې ځوابونه دي نو دلته تاسو ته وایي ډس باد یعنې هغه باتروم ته ویل کیږي یا تشناب د هغو جمع بیا څه شی ده ډي بیډ یعنې تشنابونه یا باترومونه ا املاوټ راځي د جمع په شکل سره یې او ډس ارټیکل په ډي ارټیکل باندې په جمع حالت کې بدلیږي همدارنګه ډي والډ یعنې هغه ځنګل د هغو جمع ده ډي ویلډه یعنې دلته هم ا املاوټ راځي ډي ویلډه او ډي ګارټن یعنې هغه باغ یا ګارټن دلته ډي ګیټن راځي ډي ګیټن او ډس هاوس کور ته ویل کیږي یو کور ډي هویزه یعنې جمع د کورونه او ډي باوم
هغه ونې ته ویل کېږي ډي بویمه. ډي بویمه یعنې ونې. ډي غوم کوټه یوه کوټه. ډي غویمه. ډي غویمه یعنې ډېرې کوټې. همدا یې د جمع حالت یا د پلورال حالت ځوابونه دي. اوس راځو دلته هم Aussprache ده. دلته تاسو ته وایي چې hören Sie das Gedicht. دا یاداښت یا خاطره واورئ und sprechen Sie dann او وروسته بیا پرې خبرې وکوئ. همدا تېره برخه ده د همدې برخه ده چې هغه یې څه ول Traumhaus یعنې ډریم کور یې ول. هماغه خیال چې کوم یوې ډریم ده کوم یوې په خیال تصور کې کور ده د هغو په اړه باندې خبرې کوي. نو هغه یو ځل بیا اورو او تاسو باید د هغو تلفظ دلته په صحیح شکل سره بیا واورئ. Viele Räume. 2 Bäder und Aufzug. Im Garten Bäume. Alles ganz neu. دلته همدا کس وایي چې mein Traumhaus یعنې د ما ډریم کور. viele Räume یعنې ډېرې کوټې ولري. 2 Bäder 2 تشنابونه ولري. und Aufzug او لفت ولري یا اسانسور ولري. im Garten یعنې په باغ کې وي یا په باغچه کې وي. بویمه هماغه ونې ولري او alles ganz neu او هر څه یې نوي وي یعنې ټول نوی کور وي. همدا یې ډریم یا Traumhaus ده یعنې کوم یو څه په تصور کې ده. Mein Traumhaus. Viele Räume. 2 Bäder und Aufzug. Im Garten Bäume. Alles ganz neu. تاسو دویم ځل هم واورېدو. راځو اوس دې برخې ته. دلته هم 2 برخې لرو چې 11 او 12 برخې دي. په دې برخې کې به هم تاسو hören Sie und kreuzen Sie an واورئ او هغه یې په نښه کړئ. welche Anzeige passt یعنې کوم یو اعلان یا هغه advertisement صحیح دي. نو دلته به تاسو دواړه برخې واورئ او بیا به د هغوی صحیح ځوابونه هم په نښه کړئ. دلته بیا درته وایي چې hören Sie noch einmal یعنې یو ځل بیا واورئ und kreuzen Sie an او په نښه کړئ. was ist richtig څه شی صحیح دی. نو دلته وایي تاسو یو ځل واورئ په همدې نه په نښه کړئ. بیا دویم ځل واورئ چې دغه ځوابونه په نښه کړئ. بیا یې زه درته صحیح ځوابونه هم وایم. Übung 11 und 12. Wow! Guck mal, Dalva, hier ist das Wohnzimmer. Toll, mit riesengroßen Fenstern. Ja, und hier, neben die Fenster, kannst du dein rotes Sofa stellen. Und in der Mitte kann der runde Tisch stehen. Hast du den Balkon schon gesehen? Oh, der ist ja super. Da kann ich morgens wunderbar frühstücken. Klingt gut. Bin ich auch eingeladen? Klar, keine Frage. Und wo geht's dahin? Das ist das Schlafzimmer. Naja, das ist nicht sehr groß. Nö, aber das wird bestimmt trotzdem total gemütlich. Und wo sind die Küche und das Bad? Neben dem Wohnzimmer war doch noch ein Zimmer. Ja, hier ist die Küche. Auch nicht schlecht. Und hier ist das Bad. Ein bisschen klein, aber okay. Was meinst du? په 11 دلته تاسو واورېدل چې دوی وایي چې zwei Zimmer Wohnung یعنې د اوسېدلو 2 کوټې دي. zu vermieten چې هغه په کرایه ونیسي. په کرایه کړي هغه کور 2 کوټې لري چې کرایه کړي. همدا یې غټوالی ده. بالکون لري او Küche یعنې هلته اشپزخانه لري. und Bad او څه لري تشناب لري یا غسلخانه لري. همدا یې میټه کرایې 550 یعنې 450 اورو یعنې ایرو یې هماغه کرایه ده او پلوس Nebenkosten دي. همدا برخه یې دلته ځواب ده. نو تاسو به یو ځل بیا واورئ تر څو همدا ځوابونه په نښه کړئ.
Übung 11 und 12. Wow! Guck mal, Dalva, hier ist das Wohnzimmer. Toll. Mit riesengroßen Fenstern. Ja. Und hier, neben die Fenster, kannst du dein rotes Sofa stellen. Und in der Mitte kann der runde Tisch stehen. Hast du den Balkon schon gesehen? Oh, der ist ja super. Da kann ich morgens wunderbar frühstücken. Klingt gut. Bin ich auch eingeladen? Klar, keine Frage. Und wo geht's dahin? Das ist das Schlafzimmer. Naja, das ist nicht sehr groß. Nö, aber das wird bestimmt trotzdem total gemütlich. Und wo sind die Küche und das Bad? Neben dem Wohnzimmer war doch noch ein Zimmer. Ja, hier ist die Küche. Auch nicht schlecht. Und hier ist das Bad. Ein bisschen klein, aber okay. Was meinst du? همدا ځل تاسې دویم ځل هم واورېدو، همدا ځوابونه به تاسو په نښه کړي وي. زه به یې تاسو ته ځوابونه ووایم. په همدې برخه کې die Wohnung ist leer، یعنې همدا Wohnung یا کور چې ده، د اوسېدلو ځای چې ده، هغه خالي ده. بیا همدغه Delva findet den Balkon super، یعنې بالکن ډېر ښه ول، super ول یعنې ډېر ښه. او Schlafzimmer هماغه د خوب کوټه چې ده، هغه ist nicht groß، هغه غټه نه ده. او neben dem Wohnzimmer ist die Küche، یعنې نږدې هماغه د اوسېدلو کوټې ته څه شی ده؟ اشپزخانه موجوده ده. همدا یې ځوابونه ول. راځئ اوس بلې برخې ته لاړ شو. راځو دې برخې ته. دلته هم Aussprache یعنې تلفظ ده. hören Sie und sprechen Sie nach، یعنې وایې ورئ او وروسته پرې خبرې به کوئ. See. Museum. Meermuseum. Das lieben wir. Viel. Viele Spiele. Viele Spiele fehlen. همدلته یې تاسو تلفظ واورېدو. دلته Aussprache یعنې تلفظ ده. نو دلته به یې تاسو تلفظ واورئ او همدا ځوابونه به یې تاسو دلته ولیکئ. چې همدغه 3 سوالونه دي، هماغه خانه-خالي به لري. نو راځئ غوږ شو. Marlene lebt in Giesing. Das ist ihr Lieblingsviertel. B. Die Wohnung ist möbliert. C. Im Kino sehen wir viele schöne Spielfilme. راځئ یو ځل بیا واورو. Marlene lebt in Giesing. Das ist ihr Lieblingsviertel. B. Die Wohnung ist möbliert. C. Im Kino sehen wir viele schöne Spielfilme. راځئ اوس یې ځوابونه تاسو ته وښیم. همدا یې ځوابونه دي. یعنې تاسو دلته وایئ چې Magdalena lebt in Giesing، یعنې Magdalena په Giesing کې اوسي. Das ist ihr Lieblingsviertel، هغه د هغې یعنې Magdalena د خوښې ډسټریکټ یا ولسوالۍ ده یا سیمه ده، سیمه هلته Magdalena اوسي. په دې برخه کې په B کې die Wohnung ist möbliert، یعنې هغه Wohnung چې ده چېرته چې اوسي هغه فرنیشت ده، یعنې فرنیچر او نور د ضرورت
سامانونه چې په هغه وونونګ یا د اوسېدلو په کور کې ضرورت وي ورته هماغه پکې موجود دي. په سی کې وایي im Kino sehen wir schöne Spielfilme. یعنی موږ په سینما کې وینو ډېر په زړه پورې د هغه د لوبو فلمونه. نو همدا یې ترجمه او ځوابونه ول. دلته ټرینینګ ده. په ټرینینګ برخه کې به هم تاسو دلته wo sind die Personen همدلته همهغه کسان چیرته دي. په دې موقعیتونو کې تاسو په نښه کړئ چې چیرته دي همهغه کسان. hören sie und numerieren sie یعنی وایي وریا او نمره شمارې کړئ. مثلا تاسو ته یې دلته اول ځواب لیکلی ده چې Flughafen ده. دویم دریم څلورم همدا یې تاسو همهغه شماره ګذاري په یوه توګه چې همهغه کسان چیرته موجود دي. Übung 1a 1. ورپه ځواب سوی و چې هوایي میدان د ایرپورټ. 2. Drei. 4. Die Hauptrundfahrt beginnt in 5 Minuten. Bitte alle einsteigen. Alle einsteigen. In 5 Minuten starten wir. Ein Fischbrötchen bitte. Fünf. Sieh mal, der Kitesurfer da. 6. 7. Kann ich bitte bestellen? Ja, klar. همدا و سوالونه ول چې اول یې تاسو ته ځواب کړی و چې هغه Flughafen یعنې ایرپورټ یا هوایي میدان و. نو ورپسې به تر اوومه پورې به تاسو هماغه شماره لیکلی وي چې همدغه اشخاص چیرته موجود ول. نو اوس به تاسو ته ځوابونه ووایم چې لومړی په Flughafen یعنې ایرپورټ کې و. دویم Spielplatz یعنې هماغه پلیګراوند یا لوبغالي کې ول. دریم په هغه اشخاص یا کس په کیشه یعنې په چرچ کې و. او بیا څلورم په هافن یعنې بندرګاه کې و. پنځم په می یعنې ساحل غاړه کې و یا ساحل سره ول. او شپږم په والد یعنې ځنګل کې ول. او اووم په کافي یعنې کافي خانه یا کافي شاپ کې و. همدا یې ځوابونه دي. نو که چیرې تاسو صحیح نښه کړې وي ډېره ښه. اوس راځو بلې برخې ته همدې ته. دلته hören Sie Marlenes Podcast. دلته تاسې همدا پودکاسټ واورئ. Was ist falsch؟ څه شی غلط دی؟ korrigieren Sie همهغه صحیح کړئ. کوم یو څه چې غلط وي همهغه صحیح کړئ. یعنې دلته تاسو ته وایي چې in Giesing haben früher keine Arbeiter gewohnt. نو keine دلته غلط ده. دلته فعل راځي یعنې ډېر. یعنې په ګیسینګ کې مخکې ډېر کارکوونکي یا ورکرز اوسېدل. نو دلته keine غلط ده. دلته فعل ده یعنې ډېر کارکوونکي یا ورکرز اوسېدل په ګیسینګ کې. نو دلته صحیح ځواب یې تاسو ته لیکلی ده. تاسو هم هغه غلط همهغه
غلط برخه په نښه کړئ او د هغوی صحیح ځواب دلته ولیکئ. نو راځئ وایو. Liebe Leute, ich möchte euch gern zu einem Spaziergang durch Giesing einladen. Natürlich mit vielen Tipps. Giesing ist einfach toll. In unserem Viertel ist immer was los. Früher haben in Giesing viele Arbeiter gewohnt. Heute trifft man hier viele verschiedene Menschen. Junge und alte Menschen. Menschen aus Deutschland, aber auch Menschen aus anderen Ländern. Die Mieten sind hier nicht so hoch. Auch Studenten können hier wohnen. Giesing hat auch kulturell einiges zu bieten. Es gibt nicht nur 2 Stadtteilbibliotheken, sondern auch ein Kino und ein Theater. Am besten gefällt mir das Stadtteil Kulturzentrum im alten Giesinger Bahnhof. Hier fahren keine Züge mehr, doch hier trifft man immer nette Menschen. Das Programm bietet Theater, Kino und Tanz. Da ist doch für jeden etwas dabei. Schon neugierig? Dann kommt doch mal vorbei und schaut euch Giesing an. تاسو یو ځل واورېدو د ګیزینګ کې د اوسېدلو او د هغوی د قیمتونو او د هغوی د کلتوري برخې په اړه باندې خبرې کولې. تاسو یو ځل بیا واورئ، صحیح ځواب یې ولیکئ، غلط په نښه کړئ. راځئ یو ځل بیا واورو. Liebe Leute, ich möchte euch gern zu einem Spaziergang durch Giesing einladen. Natürlich mit vielen Tipps. Giesing ist einfach toll. In unserem Viertel ist immer was los. Früher haben in Giesing viele Arbeiter gewohnt. Heute trifft man hier viele verschiedene Menschen. Junge und alte Menschen. Menschen aus Deutschland, aber auch Menschen aus anderen Ländern. Die Mieten sind hier nicht so hoch. Auch Studenten können hier wohnen. Giesing hat auch kulturell einiges zu bieten. Es gibt nicht nur 2 Stadtteilbibliotheken, sondern auch ein Kino und ein Theater. Am besten gefällt mir das Stadtteil Kulturzentrum im alten Giesinger Bahnhof. Hier fahren keine Züge mehr, doch hier trifft man immer nette Menschen. Das Programm bietet Theater, Kino und Tanz. Da ist doch für jeden etwas dabei. Schon neugierig? Dann kommt doch mal vorbei und schaut euch Giesing an. راځئ اوس یې ځوابونو ته لاړ شو. ځوابونه یې همدا دي. دلته in Giesing sind die Wohnungen sehr teuer. دلته ځواب یې ده nicht so teuer، یعنی ډېر قیمته نه دي په ګیزینګ کې کورونه یا د اوسېدلو ځایونه. دلته وایي sehr teuer، اما sehr teuer نه دي، nicht sehr teuer، یعنی زیات قیمته نه دي. همدا یې صحیح ځواب ده. په C کې es gibt in Giesing ein Kino, aber kein Theater. یعنی په ګیسینګ کې یوه سینما موجوده ده، aber هلته تیاتر موجود نه ده. سی ځواب ein Theater، دلته یو تیاتر موجود ده. صحیح ځواب یې همدا ده. په دې برخه کې وایي das Kulturzentrum ist in einer Kirche، یعنی هغه کلتوري مرکز په یوه کلیسا کې ده یا چرچ کې ده. صحیح ځواب یې دغه ده sie in einem Bahnhof، یعنی په یوه سټیشن کې ده، نه په کیشه کې. دا eine Kirche دا غلط ده. صحیح ځواب همدا ده. په آخري کې وایي sie im Kulturzentrum kann man nicht tanzen، په هغه کلتوري مرکز کې یو څوک ډانس نشي کولی. مګر دلته وایي چې tanzen، دلته nicht غلط ده. هلته په کلتوري برخه کې کلتوري مرکز کې یو څوک کولی شي چې ډانس وکوي. همدا یې صحیح ځوابونه ول. غلط مې هم تاسو ته وویل. نو که چېرې تاسو صحیح ځوابونه صحیح لیکلي وي او غلط ځوابونه په نښه کړي وي نو ډېره ښه، او کوم چېرته صحیح نه وي لیکلي نو دې درس ته ډېره توجه وکوئ. اکثره ملګري ګورم چې د اورېدلو برخه صحیح په نظر کې نه نیسي، ولې ډېره مهمه ده.
باید درسونه په دقت سره وګورئ. نو دا و د اورېدلو د تمرین په برخه کې درس. نو امید لرم چې ډېر څه به مو ترې زده کړي وي او زموږ چینل حتما به سبسکرایب کړئ. یوه غوښتنه کوم چې موږ د تاسو لپاره ډېر کوشش کوو چې ښه درسونه تاسو ته رایه کړو، ډېری ملګري درسونه ګوري ولی سبسکرایب نه کوي. نو لطفا د تشویق لپاره او د پښتو ژبې ته د سپورټ په خاطر موږ د پښتو ژبې ته خدمت کوو. د تشویق په خاطر باندې زموږ چینل سپورټ کړئ، سبسکرایب یې کړئ یا د ملګرو سره یې شریک کړئ. نور نو ښه وختونه، ښې چارې، تر بیا درس پورې د الله په امان.